بسم الله الرحمن الرحیم. راځم قاری سے بورډ پروګرام ته. تیر ورځ موږ په ریفرنس ټیب کې وبخښئ تر دې انډیکس پورې خبرې کړې وي او ټیبل اف اتھارټیز موږ سره پاتې وو. مارک سایټیشن او دا ټیبل اف اتھارټیز د دې لپاره استعمالیږي قاری صاحب چې ما سره زما لیکنه ده، دغه لیکنې نه زه لغتونه راواخلم او په آخره کې زه دغه لغتونه پیسټ کم، خو از ا کیټیګري د کیټیګري د لحاظ نه زه کولی شم لغتونه بیل کم قاری صاحب. مثلا زه دلته وایم ما سره دا چې کوم دی هارډویر لغتونه ما سره دي، هارډویر ورډز ما سره دلته د هارډویر ورډز دي. ای کې ما سره اول نمبر چې کوم لغت دی قاری صاحب زور ته ما سره LCD دا قاری صاحب. دویم نمبر چې ما سره کوم لغت دی هغه مون سره څه شی دی قاری صاحب زور ته دویم نمبر لغت ما سره ریم دی. دریم نمبر لغت زور ته ما سره چې کوم د هارډویر باره کې دی هغه مون سره وته پرنټر دی، پرنټر قاری صاحب. بل لغت ما سره دی د ماوس په نوم باندې، بل لغت ما سره دی د کیبورډ په نوم باندې، کیبورډ. بل لغت زور دی ما سره د CPU په نوم باندې دی قاری صاحب. څه په نوم باندې؟ CPU. دا انټر کوم بس پیدا لغتونه به د هارډویر بسي. بیا راځم ورته دویم نمبر چې ما سره کوم لغتونه دي هغه د سافټویر ورډز دي، د سافټویر لغتونه دي، سافټویر ورډز دي. سافټویر ورډز کې ورته ما سره اول نمبر چې کوم لغت دی هغه ما سره څه شی دی زه ورته ما سره MS office دی، MS/office دی. دویم نمبر ما سره ورته فوټو شاپ دی قاری صاحب. دریم نمبر لغت ما سره ورته کورل ډرا ده. دریم نمبر لغت زه ورته ما سره السټراټور دی. بل لغت زه ورته ما سره د سافټویر ما سره کیمټیشیا ده قاری صاحب، کیمټیشیا سیده لکه چې کیمټیشیا ده. بل لغت زه ورته بس ما سره آخري لغت وي او زه ورته ما سره څه شی دی ما سره ویم ویر دی، دا مو سره څه شو قاری صاحب د سافټویر لغتونه شو. اوس راځم د مارک سایټیشن کې قاری صاحب. مارک سایټیشن کې په دې کې زه کیټیګریانې اول به کیټیګریانې زه څه کوم زه دغه کوم نو دلته دې کیټیګریانو کې څه چینجز راولي قاری صاحب راوستلی شي یا زه ورته مثلا دغه اته په نوم باندې چې کوم کیټیګري ده نو دې کې زه چینجز راولم. څه پکې راولم قاری صاحب؟ چینجز پکې راولم. دا اته په نوم باندې چې کوم کیټیګري ده نو به راشم مارک سایټیشن کې درته چې ما سره یو کیټیګري ده اته په نوم باندې او دا کیټیګري ته راشم او په کیټیګري کې ورته ما د اتمه چې کوم کیټیګري ده قاری صاحب دا ما ته ریپلیس کړ د هارډویر په نوم باندې. په نوم باندې قاری صاحب د هارډویر په نوم باندې دا به ریپلیس کړم، دا به اوکې کړم. بې کیټیګري ته راځم ورته نهمه چې موږ سره کومې کیټیګري ده ما ته ختمه کړه او د دې په ځای باندې سافټویر ولیکه قاری صاحب. څه ولیکه؟ سافټویر ولیکه. دا ریپلیس کړه، دا اوکې کړه، دا کلوز کړه. نو سره راځم مارک سایټیشن ته څه کوم قاری صاحب ډبل کلیک کوم، دلته کلیک کوم او دا مارک کوم. څه کوم قاری صاحب؟ مارک. خو مخکې له دې نه چې دا زه مارک کوم قاری صاحب زه به اول څه وکړم دا غلط کار وکړو. زه به راشم اول به د هلته به ورته زه لغت انتخابوم، د هغې نه بعد به ما سره کار
تر سره کیږي قاری صاحب. نو زه به راشم د هارډویر کې به ودرېږم، ریفرنس ته به راشم، مارک سایټیشن ته به راشم. دلته موږ سره د 6 کټګري د سافټویر انتخاب ده، نو زه به دلته هارډویر انتخاب کوم. فرند د هارډویر کټګریو کې ما سره دغه لغتونه دي. یو ما سره LCD دلته کلیک وکړه قاری صاحب، LCD ور سره راشي، دلته مارک باندې کلیک وکړه. بل موږ سره ورته ما سره ریم دی، دلته کلیک وکړه او په دې مارک باندې کلیک وکړه. بل موږ سره ورته پرینټر دی، کلیک وکړه په دې مارک باندې کلیک وکړه. بل موږ سره ورته ماوس دی، په دلته کلیک وکړه په مارک باندې کلیک وکړه. بل موږ سره کیبورډ دی، په دې باندې کلیک وکړه او په دې مارک باندې کلیک وکړه. بل موږ سره CPU دی، په دې باندې کلیک وکړه او په دې مارک باندې کلیک وکړه. دا موږ سره د څه لغتونه شو قاری صاحب؟ دا موږ سره د هارډویر لغتونه شو. مارک سایټیشن تر اعظم ورته موږ په سید سافټویر لغتونه ماته سکا هغه ماته په نخښه کا. ډبل کلیک وکړه قاری صاحب، دلته کلیک وکړه موږ سره مارک، دا موږ سره د سافټویر لغتونه شو. مارک دریم نمبر کول را د موږ سره دلته دا کلیک وکړه مارک. نو ته به د هرې صفحې نه څه کوي قاری صاحب؟ د هرې صفحې نه ورته لغت راخلي. الستراټور کلیک وکړه قاری صاحب، ورته مارک. کمپټیشیا کلیک وکړه مارک. ویم ویر کلیک وکړه دلته مارک. دا مې څو کړل قاری صاحب؟ د لغتونه مې مثلا زه کتاب لیکم همداسې ورو ورو لګیا یم. دلته راغلم اخره کې انسرټ ټیبل اف اتھارټیز ته راځم او دلته ورته څه وایم؟ مثلا ورته ماله یو سټایل راکړه او سټایل به زه داسې یو سټایل ورته دلته خپله انتخاب کړم. کلاسیک، فرام ټمپلیټ، کلاسیک، ډسټینکټیو، فارمل. خو بس یو ډول دغه به زه انتخاب کوم قاری صاحب، دغه ډسټینکټیو مې انتخاب. یوز سپیس هم چې کوم دا درته وایم قاری صاحب، اول ورته یم چې ما سره د څه شي لغتونه راکړه، ما سره د هارډویر لغتونه ماله راکړه. نو چې اوکې کوم قاری صاحب، دلته ما سره د هارډویر لغتونه ما سره راشي، دا چیک ورته اپ کوم. دا موږ سره د هارډویر لغتونه قاری صاحب څه شولو؟ دلته راغلل. دا ټول سره په اوله صفحه کې دي. ورپسې زه ماته د هارډویر لغتونه د سافټویر لغتونه راکا. نو راشه انسرټ ټیبل اف اتھارټیز ته او ورته د سافټویر لغتونه راکا. څه ډول غواړې ته؟ چې هر ډول ته غواړې قاری صاحب ورته د لینونو ترمنځ باید دغه شان دغه راشي او دا موږ سره فارمل سټایل کې وي. بس اوکې که قاری صاحب، نو دا موږ سره دغه ډول سټایل کې راشي. سافټویر، هارډویر، څه مشکل خو به نه وي قاری صاحب. بل څه لیکنه دې کړې ده، مثلا دلته نور څه لغتونه اضافه کړل دې پاس لیکنه کې قاری صاحب، چې هر لغتونه ته اضافه کړي خپل دغه کې. زه راځم ورته زه لغتونه اضافه کوم. د زه 9 نمبر لیکم، ورته 9 نمبر ما سره یو دغه دی سافټویر دی په نوم د وین رر په نوم باندې قاری صاحب. د وینر په نوم باندې موږ سره یو بل سافټویر هم شته دی. نو مارک سایټیشن ته به راشم، دلته به ډبل کلیک وکړم قاری صاحب، دلته به کلیک وکړم دا مارک کړم. نو دا موږ سره څه شی شو؟ دا موږ راوستو قاری صاحب. نو اوس اپډیټ ټیبل موږ سره کار نه کوي، نو دې لپاره به زه راشم څه به وکړم؟ دلته به ودرېږم. کله دلته ودرېږم نو اپډیټ ټیبل باندې به کلیک وکړم، هغه وینر به موږ سره راشي. هوم ته راشه او دا بند کړه. نو دا هم د ورقو په آخره کې دغه مارک سایټیشن موږ سره موجود وي. دا ټول مال ته وی قاری صاحب ریفرنس ټیب موږ سره په کتابونو لیکنو کې استعمالي. دا ور ټیبل اف کنټینټس شروع د موږ سره د کتاب په فهرست استعمالي دو ان نوټ او نوټ د حوالو لپاره استعمالي دو قاری صاحب. سټیشن اینڈ بیبلیوګرافي چې ته کتاب کله لیکي او بل کتاب نه استفاده کوي، نو دغه کتاب لیکنه ولته څه کوي قاری صاحب؟ یا خپل کتاب معلومات ورکوي. کیپشن هم موږ سره قاری صاحب دغه لپاره استعمالېږي. موږ سره چې څومره دغه وي تصویران مې زموږ په کتاب کې، زه د هغوی ټیبل اف کنټینټس غواړم نو هغې لپاره دغه استعمالېږي. انډیکس قاری صاحب دا نښې ته وایي. نو چې کله زه غواړم مهم لغتونه څه کم د کتاب اخره کې راوړم، هغه هم استعمالېدو. او دا هم همدارنګه چې موږ سره د یو کتاب کې یو څه لغتونه وي کیټګري وایز، یعنی په ګروپونو په شکل کې د سافټویر یو ډول ګروپ دی، د هارډویر بل ډول ګروپ دی، هغه هم دلته زه راوستی شم. نو دا زموږ په ریفرنس ټیب کې خبرو. راځم میلینګ ټیب ته قاری صاحب.
میلینګ ټیپ قاری صاحب دا د ایمیل څخه اخیستل شوی قاری صاحب د سنا د ایمیل څخه دا قاری صاحب اخیستل شوی او ایمیل معنا دا الکترونیک میل برقی میسیجو نو کچیر د زغوانم قاری صاحب زه یو میسج چاته کوم یا زه غواړم د میسج هغه خط مون سره یې کنه چې دا خط خلکو ته لیږو زه غواړم هغه شان خطونه جوړ کړم نو هغه به د میلینګ ټیپ کې جوړېږي قاری صاحب نو په دې کې اول نمبر مون سره کمانډ دی انولپس قاری صاحب پاکټ ته وایي څه ته وایي پاکټ ته وایي نو په دې انولپ باندې به کلیک وکم لږ انتظار کوم چې څنګه ښه را مون سره راووختو ما ته وایي ډیلیوري ایډرس ته دغه خط چاته لیږي د هغه ادرس ولیکه هغه مون سره خط دننه په پاکټ کې موجود دی کنه قاری صاحب نو زور دیم زه دا خط لیږم ډیلیوري ایډرس ما سره زور دیم دا خط زه کابل ته لیږم چیرته لیږم قاری صاحب کابل یا اول مثلا زه د ملک نوم لیکم دیم افغانستان په افغانستان کې کوم ځای دی دیم کابل لې کابل کې شمالي کابل او همدارنګه په کابل کې شیر دلې قاری صاحب باغبانا کارتی نو قاری صاحب کارتی نو کې شیر دلې قاری صاحب زور دلی کما سټریټ نمبر اس ټی آر بولی کم بیا هیش علامه واچوم تم سټریټ نمبر سویم قاری صاحب سټریټ نمبر دیا لسم کو سکے چوما او تم په شیر دانم پیدا نه کو نو صفر اتاو یا او 520 500 شپږ سلوي دغه د هغه نمبر دا ډیلیوري اډرس دلته مونږ قاری صاحب بل مونږ سره د اډ الکترونیک پوسټیج دا معنا قاری صاحب چې مونږ کولې شو د خپل پاکټ کې دغه بارکوډ دلته واچو قاری صاحب بارکوډ د دې بارکوډ تر شا باندې قاری صاحب زمونږ نمبر هم کې دی شي زمونږ نوم هم کې دی شي زمونږ هر قسم معلومات د دې نمبر تر شا کې دی شي نو چې ولې باندې زه کلیک وکم نو ماته څه وایي قاری صاحب وایي یو نیډ ټو انسټال الکترونیک پوسټیج سافټویر وایي ته ضرورت لري چې ته انسټال کې الکترونیک پوسټیج سافټویر بیفور یو کین یوز دیس فیچر مخکې له دغه فیچر یا دغه خاصیت ته استعمال کې would you like وایي ته غواړې ټو ویزټ چې ورشي د مایکروسافټ آفیس ویب سایټ ته ټو پوینټ آوټ مور اباوټ الکترونیک پوسټیج ایډز ان او ته وغواړې چې د دې باره کې د نورم څه کې څه پیدا کې څه پوینټ کې نو دې خپل قانوني قاری صاحب اول به اعظم آفیس به زه څه کوم رجسټر کوم آفیس د باندې رجسټر کوي نو تقریبا $30 به د هغې مخلي د هغې نه وروسته د بیا څه وایي اوس وایي دغه سافټویر چې کوم دی دا پرچیز که دا واخله نو هغه سافټویر چې دی واخیستو د هغې نه بعد کولی شي قاری صاحب دلته څه وکړي بارکوډ دلته ته راولي حاضر ټاپې غوندې چې موبایل چې ورباندې نیسي هماغه نه او فرق قاری صاحب دا شان بارکوډ یې څلور بیا داسې هغه لیکل شوي بیا موبایل ورباندې نه فرق قاری صاحب او وټساپ کې هم شته دی سره نو هغې ته بارکوډ وایي د هغې خپل ریډر یې قاری صاحب په زیاتره درملتونونو کې موږ سره شته دی چېرته اوس هغه چېرته شته هغه دغه دلته ور ونیسي آفرین دلته هم شته دی موږ سره دا موږ سره بارکوډ دی قاری صاحب څه شی دی بارکوډ دی بل موږ سره ریټرن اډرس دی قاری صاحب نو زیاتره خطونه موږ سره یو طرفه وي لکه زه تاله انویټیشن کارت در کوم قاری صاحب د واده دپاره نو زه تاله خط در ولېږم هغې کې ریټرن اډرس ته بیرته واپسي اډرس ته ضرورت نشته دی چې زه یې دلته ولیکم بس هماغه ستا ادرس دی زه صرف د لیبابې دپاسه ستا ادرس څه لیکم او نور یې درته در سینډ کوم یو چا باندې در لیږم خو ځینې خطونه بیا داسې قاری صاحب چې د هغې جواب لازمي نو دلته بیا زه ریټرن اډرس هم لیکم ورته هم ریټرن اډرس موږ سره څه شی دی قاری صاحب ننګرهار او په ننګرهار کې ورته هم جلال آباد دی په جلال آباد کې ورته هم انګور باغ دی قاری صاحب او انګور باغ کې ورته ما چې موږ سره سټریټ نمبر سویمه ده قاری صاحب سټریټ نمبر زورته هم پنځمه ده او ټلیفون شمیره موږ سره دغه ده 0 950 12 دا موږ سره ټلیفونو شمیره شوه اومیټ دا چیک څه کار کوي چې په دې باندې کلیک وکړم قاری صاحب دا ریټرن اډرس د موږ سره حذف شي ختم بشي
چې دا چک مونږ آن کو دلته ګوره قاری صاحب زمونږ په دې انولپ کې نه دی زمونږ په دې پاکټ کې دغه دلته ګوره دا ریټرن ایډرس دی زمونږ واپسي ادرس دلته پاس راځي دلته د هغه ادرس راځي دلته هغه بارکوډ علامه راځي قاری صاحب دورته دغه ریټرن ایډرس لري ختم ورځي دلته کلیک وکړو ګوره ریټرن ایډرس د دې انولپ نه لری شي زورته ریټرن ایډرس پکې لازمی دی بل موږ سره آپشنز په نوم باندې یو کمانډ دی چې کله په دې آپشن باندې کلیک وکم ما ته وایي ته دلته انولپ سایز د لیفافې سایز څومره غواړې قاری صاحب سو په سو کې ته انچ کې غواړې نو بای ډیفالت سایز 10 موږ سره انتخاب وي مختلف قسمه سایزونه سره چې هر قسمه سایز ته خوخي قاری صاحب هغه دلته انتخابولای شي زورته بای ډیفالت هم دغه سایز 10 او دا موږ سره انټرنیشنل هم دی ورته هم دغه صحیح دی او دلته پانټ د دې موږ سره چې کوم ډیلیوري ایډرس دی د هغه پانټ د هغه لیکنه ته څه ډول غواړي قاری صاحب پانټ کلر زورته هم د هغه پانټ کلر موږ سره دغه سي رنگ کې راوړل بولډ ایم کا قاری صاحب او دا څه کومه اوکې کومه او دا به ریټرن ایډرس واپسی ایډرس څه ډول سټایل کې غواړي نن دراشه ورته واپسی ایډرس دغه سي تکسور غواړم قاری صاحب تکسور به کو دا اوکې کا قاری صاحب دا اوکې کا واپسی ایډرس موږ سره سور کې راشي الکترونیک پوسټیج ما خبرې دي چې کته غواړي دغه پیسې کې اپلای کې بل موږ سره اډ ټو ډاکومنټ زه د خپل ډاکومنټ ته اوسو اډ کوم د پرنٹ په ذریعہ باندې ډایرکټ موږ سره پرنټینګ کوي نو اډ ټو ډاکومنټ ته می کودا مې یس کو کاری سه نو دغه وګورئ موږ سره دغه ورقه دي کنټرول پی وه کاری سه دا زموږ سره د الکترونیک پوسټیج ورقه شوالي پاپا کې چې موږ څه کوو کاری سه وو صحیح کې ځان لیکل هم کولای شي کنه نه دا د لیپاپی هغه دغه کاری سه دنه چې کوم ته لیټر لګي ته خط لګي هغه وستا لیکلي دا غلی پاپا چې موږ په خط ورچو کاری سه د هغه د پاسه څه شي دی هغه لیپاپا دا د هغه د پاسه هغه ادرس خلکا لیکي دلته هغه بارکوډ سره راځي چې کله سره سافټویر انسټال وي نو دا موږ سره څه شي د هغه ادرس ته دا موږ سره زمونږه ادرس ته قاری سه مشکل خو نشته دی دا په دې انولپس کې خبرې وي یو څه خبرې پکې وي بل موږ سره لیبلز دی قاری سه ریډ هغه کې پریډ وسه ها ریډ چې دا پیډ د کچې دا پیډ وی پرنټر ته قاری سه تیسره ډول پرنٹ کوي پیس اپ د لیپاپی په کوم سیټ باندې پرنٹ کوي ورته پیس ډاون زه په دې ورقه باندې پرنٹ کوم وګوره قاری صاحب نو دلته وګوره لیپاپا مو سره راغلا لیپاپا مو سره د سره راغلا روټیشن ور کوي قاری صاحب نو روټیشن هم در کوي دلته وګوره لیپاپا وتا نورته مغه فیس اپ بای ډیفالت وی هم هغه سره صحیح دی قاری صاحب اب پیټ کی خبرې وی پریویو کی دا تکرار در کوي قاری صاحب دا خبرې دي بل اور پسې موږ سره قاری صاحب لیبل د لیپاپی د پاسه قاری صاحب ورسې اور پوښتنه مونته سلیش لګیدلې وي نو هغه موږ سره ګول وی قاری صاحب بیا سره چار کونجم کې دی شي د چار کونجه هغه سره شونه لګیږي په هغه د دې لپاره استعماليږي قاری صاحب چې دغه سریش زرا واخلم او په دې چی باندې ورولګوم نو په خپل معلومات ورکولای شم قاری صاحب او پرې زه دغه لیپاپی دغه بندیدو چې خلکو ته پته ونه لګي خلکو ته پته ولګي چې دا نه دی خلاص شوی د کمپنۍ نه هم د لیپاپا کې بند راغلی دی نو زه راشم قاری صاحب او د ایډرس کې د لیبل کې ته څه غواړې قاری صاحب لیبل کې ته څه غواړې ریټرن ایډرس پکې استعمالول غواړې نو ریټرن ایډرس هم پکې استعمالي هغه لیبل کې قاری صاحب علي پاپي د پاسه سلیش تلری کولته ورولګو پرې جوړو کې امدا شي یعنی قاری صاحب دلته چې ته هر لیکنه غواړې قاری صاحب هغه لیکنه بدلتا ولیکي نو زور ته زما کې د ریټرن ایډرس کومه فل پیج اف د سیم لیبل مونږ ته ټول پیج سوکا په دې سیم لیبل باندې دا ټول پیج مالا راکا نه سنگل لیبل ماته یو لیبل راکا قاری صاحب او ته مکمل پیج راکا خو په مکمل پیج کې آپشنز تر اعظم قاری صاحب او آپشن کې زور ته یم چې 30 پیج پر پیج یعنی 30 دانه باید ما سره په یو ورقه کې راشي قاری صاحب او دا مې سکو دا مې اوکې کو قاری صاحب دا په دې کې خبرې دي نیو ډاکومنٹ ما نوی ډاکومنٹ ته وړي ورته نوی ډاکومنٹ ته می ضرورت نشته ویسا چې کلیک په وکم قاری صاحب نو نوی ډاکومنٹ راکو او زمون په یو صفه باندې څه شی راغله قاری صاحب
دیرش دانې الکترونیک پوسټیج پې راغلی کنټرول پی ووهه قاري صاحب نو دا وګوره او که زه راشم قاري صاحب دا کنټرول ای سره انتخاب کړم او دلته راغلم انزرټ ته او وبښئ دلته راغلم څه ته بارډرز ته او په بارډرز کې ورته یم آل بارډر ټول بارډر ورکړه کنټرول پی ووهه قاري صاحب نو انول اوس موږ بیل موږ ته ښایي ادبیاتي په ذریعه باندې دا څه کا دوی له داسې ورقه دوی ورکوي د پرنټ له قاري صاحب چې د هغې هغه یو سیډ چې کوم دی زیړ چکې رنګ لري اصلیخ نه وي د بل طرف یې سپین چکې رنګ ولري د سره جلا کې قاري صاحب نورې پرې لیبل لګوي نو د هغه په دې دغسې موږ سره یې قاري صاحب بل یو راکې چې ځای لیکل کوي مثال داسې سپیلنګ ټیسټ ورکې چې باسې وړوکې هغه هم دې په واسطه کېږي سپیلنګ ټیسټ ورکې چې باسې که نه هغه دومره وړوکې 10 لغات 15 لغات په یو ورکې چې مثال 5-6 دانې باسې هغه زیاتره خلک قاري صاحب داسې هم کار هم کوي A4 ورقه داسې کار وکړي A4 ورقه ورکړي هغه بیا داسې کوي کشۍ قاري صاحب دغه کوي لکه دلته وګورم مکتب کې یو څو ورقې جوړې کړي که زه راشم دلته د اطلاعیې په نوم باندې موږ یو ورقه جوړه کړې قاري صاحب دلته ورکم سرچ کې اطلاعیه دغه قاري صاحب دغسې ورکه یې قاري صاحب نو دلته موږ څه کوو دغسې پیمانه خطش پرې راکړو کش ورکړو نو یو A4 ورکه یې موږ به کې 3 دانې دا جوړ کړي شاګردانو ته د خبرتیا دپاره نو بس کش ویش کوه قاري صاحب او یو سنګل ورکه ورکولی شو نو هغه بیا داسې ته کولی شي قاري صاحب هغه بیا په دې طریقه باندې کېږي دا تیار موږ دلته جوړ کړي قاري صاحب راوړي نو دا بیل دغه دی قاري صاحب هغه موږ سره بیل دغه دی دا ټیکس بار سره کېږي ټیکس بار آفرین قاري صاحب نو دا اسانه دي ښه دا هم تر سره کولی شو دا موږ سره قاري صاحب په څه کې خبرې وي دا موږ سره په لیبلز کې خبرې وي چې لیبل ستا څه ډول خوښ دی چې آپشن ته راشم نیو لیبل باندې ته کولی شي قاري صاحب په خپله خوښه باندې څه وکړي لیبل ورته جوړ کړي په خپله خوښه باندې چې ستا هر رنګ دغه خوښوي لیډر ورقه ده A4 ورقه ده نه ته ما سره A4 ورقه ده نو A4 ورقه ټاپ مارجن ستا څومره پکار دلته خپله نښې د سر راځي چې کله تا سره دا ټول دغه تو ریکوایرمنټ دې ته پوره کړي دا په لیبل کې خبرې وي چې کله ته یو خط لیږي قاري صاحب په دغه طریقه باندې ته هغې له هغه انولپ پاکټ ورته ته جوړولی شي قاري صاحب څه مشکل خو به نه وي دا زموږ په دې کې خبرې وي ورپسې راځم قاري صاحب سټارټ میل مرج ته سټارټ میل مرج ته چې راشم قاري صاحب نو زه که چېرته وغواړم قاري صاحب چې زه څه وکړمه زه په یو وخت کې اټایم زه 100 نفرو ته یو میسیج وکړم یا زه په یو وخت کې قاري صاحب 100 نفرو ته خط لیږم 100 نفرو ته خط لیکم او چې زه به دلته لیکم او ټکه ټکه پلانې ته زه خط لیکم ټکه ټکه پلانې ته خط لیکم زه ورته چې ما سره زه دلته نومونه ولیکم او ما سره څه وشي چې هر ډول خطي چې هغه زه په یو ټایم کې د ټولو نومونو ته پرنټ یې کړم قاري صاحب نوم سینډ کېږي او هم پرنټ کېږي قاري صاحب نو تا سره خط دی قاري صاحب لیټر خط ته وایي ایمیل میسیج دی انولپس کوم پاکټ دی در سره لیبل دی در سره ډایرکټري څه خط مت در سره دی او که نارمل ورډ ډاکومنټ دی در سره قاري صاحب نو ته زه سټیپ بای سټیپ ځم او ما سره زه ورته لیټر دی څه شی دی قاري صاحب زه به ورته لیټر واخلم دلته به د نیکسټ سټارټینګ په دې باندې به کلیک وکړم یوز د کرنٹ ډاکومنټ دا کرنٹ ډاکومنټ استعماله سٹارټ فرام ا ټیمپلیټ نه د ټیمپلیټ نه راخلي قاري صاحب نو کوم ډول ټیمپلیټ تاسو سره دی نو زه ورته زه د کرنٹ ډاکومنټ استعمالوم کرنٹ ډاکومنټ استعمالوي ورته نیکسټ کا we use an existing list ته یو لیست لري مخکې تا جوړ کړي select from outlook contents د outlook نه دغه کسان تر اخلي type a new list زه ورته یو نوې لیست غواړم چې څه وکړم هغه راولم او ته په دې کریټ باندې کلیک وکم چې کله په دې کریټ باندې لینک کلیک وکم غواړم موږ سره یو ډیټابیس کولاو شي قاري صاحب دلته زه کولی شم د هغه خلکو څه وکړم نومونه د هغوی لاست نیم د هغوی کمپني د هغوی ایډرس د هغوی هر څه اډ کړم خو مخکې له دې نه چې زه هر څه وکړم زه به کسټمایز کالم باندې کلیک وکړم قاري صاحب ورته هم دغه ایمیل ادرس مې پکار دی ورک پون دا مې نه دی پکار ډیلیټ کا یس کا ہوم پون دا مې نه دی پکار دا انتخاب کا ډیلیټ کا کنټری اور ریجن دا مې نه دی پکار دا هم ډیلیټ کا قاري صاحب زپ کوډ مې نه دی پکار دا ما ته ډیلیټ کا
स्टेट دا نه پکار دا ډیلیټ کا سٹی میں پکار دا ادرس لائن نمبر انتر ختم کا لائن نمبر 1 لائن نمبر 2 کمپنی نیم لاسٹ نیم فرسٹ نیم ټایټل دا بس صحیح شو ما سره قاری سے ته یو بل اٹکای په دې اډ باندې بغلې کو ته بل نه اٹکو ما پوښوي سی ډي وسو کوم قاری سے دا موو اپ کم لاسٹ نیم نو دا روس راشي کمپنی نیم ورشي او ایمیل ادرس راشي دا مې اوکے کو نو دلته د نمونه ورکول شي ضرورت ما سره اول نمبر چې کوم نوم دی قاری سے څه شي دی ټایټل په ذریعہ باندې زور کول شم قاری صاحب څه شي چې ټایټل زور کما نو زور دلته سوې ما چې ما سره اول نمبر څه شي دی زور دې ما سره ټایټل کې زو ټایټل ورکول شم قاری صاحب مثلا د کار څه شي دی ورته ما سره ټیچر دی څه شي دی ټیچر د لومړی نوم څه شي دی ورته د لومړی نوم څه شي دی زور ته افغان دی د لومړی نوم افغان لاست نیم څه شي دی افغان ارمانی دی افغان ارمانی یا افغان ارمان سٹی دو تین سٹی لوگر دی څه شي دی قاری صاحب لوگر کمپنی دی په کومه کمپنی کې کار کوي نو زور ته ما لوگر ریکانسټرکشن کمپنی کې د کار کوي قاری صاحب کمپنی ایمیل ایڈریس څه شي دی نو زور ته د ایمیل ایڈریس چې کوم دی افغان ارمانی @gmail.com دا دو ادرس دی بل ډیټیل څه ورکړي قاری صاحب وظیفه دنده ورته د ما سره شي دی نو سره ډاکټر دی قاری صاحب فرست نیم لومړی نوم د څه شي دی دوی د لومړی نوم ولی دی او د لاست نیم سره خان دی ولی خان سټی ورته د ما سره د کونړ نه دی قاری صاحب او کمپنی نیم زور ته د ما سره پوسیش کی دی دا په هاسپټل کې ما سره کونړ هاسپټل کې دی KUNAR کونړ هاسپټل او همدارنګه ایمیل ایڈریس د څه شي دی زور ته ولی 1999 @gmail.com قاری صاحب شفت دو سر راځي صحیح ده بل یو دغه زاړ کوم قاری صاحب نوم اټ کوم نو زه به دلته ولیکم کوکو سبولی کم قاری صاحب کوکو اشپز ته وایي قاری صاحب کوک او دا موږ سره څوک دی ورته دا ما سره کمال دی کمال وزیری او دا موږ سره سټی کی ورته دا موږ سره جلال آباد کې دی قاری صاحب کمپنی نیم د څه شي دی نو زور ته دا موږ سره په ډاکار موسسه کې دی قاری صاحب ډاکار موسسه کې دی او همدارنګه د ایمیل ایڈریس څه شي دی نو زور ته د ایمیل ایڈریس چې کوم دی هم سره کمال خان 1999 @gmail.com بل سره څوک دی قاری صاحب زور ته بل موږ سره منیجر دی او منیجر ما سره زور ته موږ سره فواد علم تخلص او فواد علم دی او دا موږ سره د کابل نه دی قاری صاحب او دا موږ سره زور ته کومه کمپنی کې کار کوي زور ته نیو کابل کمپنی کې دی نیو کابل کمپنی د موږ سره دغه څه شی زور ته فواد یو yahoo.com شو قاری صاحب ورته بل موږ سره چې کوم دی آی ټي موږ سره څوک دی ورته د موږ سره داوود په نوم باندې یو لک دی داوود صافی او دا موږ سره پس کې دی کوم ولایت کې دا موږ سره په مزار کې دی قاری صاحب او دا مزار کې کومه کمپنی کې دی کار کوي نو زه غواړم چې زه ته مزار کې دی په موږ سره په دغه کې دی آی ټي دی او دا موږ سره په ورته کمپنی نه لري ورته موږ سره په بانک کې دی قاری صاحب څه کې دی بانک کې دی افغانستان بانک کې دی د تخلص څه شي دی ته کمپنی ولې نه لري قاری صاحب ورته دا ما سره د ایمیل ایڈریس موږ سره داوود صافی @gmail.com
gmail.com او یو نمبر بل هم اټ کما زه ورته وایم چې بل موږ سره دی ډاکټر دا موږ سره ډاکټر دی او ډاکټر موږ سره څوک دی زه ورته وایم ډاکټر موږ سره صفی الله او دا موږ سره په کوم ځای کې دی دا موږ سره په جلال آباد کې دی قاری صاحب جلال آباد کې دی او دی په کوم ځای کې کار کوي نو زه ورته وایم دی موږ سره په سپین غر روغتون کې دی سپین غر هاسپټل کې دی او د ایمیل ادرس څه شی دی د ایمیل ادرس ورته موږ سره صفی الله ارمانی 2000 صفی الله ارمانی 2000 @gmail.com دا مې سبو کاری صاحب دا مې اوکے نو موږ څه جوړ کړل کاری صاحب یو ډیټابیس مې جوړ کړ ډیټابیس چې ته اټکایې نو دا موږ سره په سی ډرایو کې یا زه راځم په بل یو ډرایو کې ورته په ډي ډرایو کې زه اټکوم او په ډي ډرایو کې ته کوم ځای کې اټکایې پس نو موږ لور کوي نو زه ورته سوې ما ډیسټاب څنګه د سره کې شي ډیسټاب باندې زه ورته اندازه د my/employee/list دا مې سیو وکړی سي نو دې کې تاسو سورټ ترتیبواله پکې راوړې قاری صاحب فلټریشن پکې کوي پاین ډوپلیکیټ ماده پکې پیدا کړ ډوپلیکیټ پکې سره نشته دی پاین ریسیپینټس پکې پیدا کوي قاری صاحب وې پیدا کراتا او همدارنګه ویلیډیټ ایډریسز نو زه کوم ویلیډیټ وای هغه درسونه چې موږ سره شي وي قاری صاحب ویلیډ وي نو ته دې لپاره یو سافټویر ضرورت لري مخکې چې دا تر سره کړي دا مې اوکے قاری صاحب موږ سره لیست منګه اډ کو ورپسې راځم اوس چې ما دا لیست اډ کو قاری صاحب نو ته اوس زه کولای شم سلیکټ ریسیپینټ راشم او د دې په ذریعہ باندې زه یو نیو لیست بلم ورکولای شم ورته یوز ان ایگزیسټنٹ لیست زوړ یو لیست راولم نو زوړ لیست کوم سره دلته نشته دی نو هم سره په ډي ډرایو کې او په ډي ډرایو کې my employee list.mdb بنوم باندې چې دا اوپن کما نو سره د نور چې ګونن څه شي قاری صاحب ټول بر سره کارو شروع کی نو که زه اوس کوم قاری صاحب زه واړم چې دا خلکو ته زه یو میسج ولېږم نو زه به راشم هلته به ولیکم قاری صاحب از ایکول ټو رین بریکټ شروع بریکټ بند دا مې انټر کو او زه غواړم چې دوی خلکو ته زه لیسټونه ولېږم قاری صاحب څه ورته ولېږم لیسټ نو دلته به ټایټل ولیکم اول به راشم مخکې د دې زه ټایټل ولیکم قاری صاحب دلته به ولیکم زه څه شی دلته به ولیکم جاب دلته مې جاب ولیکو قاری صاحب دلته مې ولیکو نیم دلته مې ورپسې ولیکو فادر لاست نیم او بیا ورپسې سره ولم قاری صاحب فاصله وهم انسرټ مرج پیل ترازم ورته فرست نیم بیا فاصله وهم ورته لاست فرست نیم بیا لاست نیم یا دلته کاما لیکم قاری صاحب څه لیکم کاما بیا ورپسې دلته راځم ورته لاست نیم دا مې دلته راوستو د جاب کې یو فاصله وهم قاری صاحب ورته د موږ سره څه شی دی ټایټل دلته ما دراوله او دا براشه دلته به کلیک وکم دا به انټر کوم قاری صاحب انسرټ مرج پیل تراغلم سیټي دلته به زه څه ورکم ورته اډرس د موږ سره اډرس چیرته دی دلته به اډرس ولیکو نو زه خط لیکم کنه قاری صاحب چې خط چاته لیکم چاته لیکي ورته اډرس مې دلته ولیکو فاصله مې وهله قاری صاحب انسرټ مرج پیل تراغلم دلته مې د سیټي اډ کو بل راځم انټر وهم بل چې موږ سره کوم پیل دی هم سره کمپنی نیم دی نو زه ورته وایم کمپنی مو دلته ولیکم قاری صاحب کمپنی او همدارنګه دلته څه لیکم اخره کې ایمیل اډرس مطلب کمپنی ته براشم انسرټ مجبل کمپنی نیم باندې کلیک وکم دلته براشم بیا په باندې کلیک وکم ایمیل ادرس باندې کلیک وکم قاری صاحب اوس دا څه کوم قاری صاحب دلته ولاړې ما
اخر کې چې د انسرټ مرج فیلډ کې موږ سره کوم کمانډ دی نو دا موږ سره ختم شو. اول ما څه وکړل قاری صاحب سٹارټ میل مرج باندې مې کلیک وکړو او دې کې مې یو دغه جوړ کړو. صحیح شو سټیپ بای سټیپ. بیا مې چې جوړ کړو انسرټ مرج فیلډ تر هغه نه دی بګه سه ایډیټینګ وکړي بل کار مې نه دی کړی. بیا ورپسې راوشم قاری صاحب پریویو ریزلټ ته راشم. نو پریویو ریزلټ کې چې وګورم موږ سره سره راځي قاری صاحب جاب موږ سره ټیچر دی، نیم د موږ سره افغان ارمان دی، ایڈریس د موږ سره کوم ځای دی لوګر دی، کمپنی لوګر ریکنسټرکشن کمپنی دا، ایمیل افغان ارمانی 2@gmail.com. بل د سره څوک دی نو بل وګورم موږ سره څه شی دی ولی خان دی قاری صاحب. دا یو ته پرنٹ کولای شي قاری صاحب بیل پرنٹ کا پاکټو کې واچو سو کا دا یو پرنٹ یو څه د جدا پرنٹ ګور ټول قاری صاحب بیل پرنٹ کولای شي. مثلا دا وګورم موږ سره څه شی دی دا صفی الله دی کنټرول پی سره مې دا سو کړل قاری صاحب کنټرول پی دا موږ سره صفی الله به پرنٹ شي. بیا راځم قاری صاحب څه کوم په دې باندې کلیک کوم خوشپاک موږ سره پوره شو ته پنځم کنټرول پی کا نو موږ سره داوود صاحب په نوم باندې شو. دا موږ سره دا یو دغه دی زم چې ټول ماشي قاری صاحب نو هغه لپاره مسو کوم فینیش اینڈ مرج کې ایډیټ انډیویډوال ډاکومنٹ ته وراشم دا به آل کوم دا به اوکے کوم قاری صاحب. نو اوس وګوره قاری صاحب جاب موږ سره ټیچر دی افغان ارمان دی موږ سره دا ولک فاصله وخم چې دا ما ته ختم کینو. ګوره یو خط موږ سره جوړ شو قاری صاحب دا موږ سره دویم خط جوړ شو قاری صاحب دویم نمبر دلته موږ سره وګوره دریم نمبر دلته موږ سره ورم نمبر پنځم نمبر او اخر کې موږ سره شپږم نمبر. دا زموږ په میلینګ ټیب کې دغه درې څلورو آپشنو کې خبرې وي. نور به ان شاء الله سباله وایو چې وختي مستو استاد درس ختم کړي تا د منتظر یو زموږ درس هم پوره شو.